یو ورور دا میسج را لېږلی دی و چې داسې قسم تصویر به موږ په کومه طریقه باندې جوړو، دا به موږ څنګه جوړو. نو جی بالکل دې دپاره یو ایپ دی، خپل ایپ هغه تاسو ته به په پلی سټور کې ملاویږي، په ګوګل کروم کې به هم درته ملاویږي. نو هغه ځای کې به سرچ کوئ او تاسو به ډایرکټ انسټایل کوئ. نو په هغې باندې به بیا داسې قسم تصویران جوړو. دا یو قسم له تمبنیل دی، داسې تمبنیل د یوټیوب دپاره هم تیارېږي. ما خو ډېرو مخکینو ویډیوګانو کې هم د هغې طریقې ښودلې وې، خو بیا هم دا روډ میسیجونه کړي دي. نو زه په دې نننۍ ویډیو کې درته بیا زه طریقه وښیم چې دې لپاره به دا ایپ د کوم ځای نه انسټایلو او د دې ایپ نوم څه دی او بیا په دې باندې به دا کار موږ څنګه طریقه کوو. نو ټایم هم نه ویسټ کوم، ډایرکټ هم د سکرین سایډ ته به ځم چې پریکټیکلی پوه کړم. د هغې نه مخکې د وړو کې شان ریکویسټ کوم که په چینل نوي وئ چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، او که په پیج نوي وئ پیج هم نه فالو کړی نو مهرباني وکړئ پیج فالو کړئ. زه چې ځو د سکرین سایډ ته چې پریکټیکلی هم پوه کړم. فرسٹ آف آل تاسو خپل پلی سټور اوپن کړئ. پلی سټور کې به سرچ کې رائټ کړئ تمبنیل میکر. نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي، په دې کې به دا اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ تمبنیل میکر، کور میکر اینڈ بینر میکر، نو دا به تاسو انسټایل کړئ. بیا چې انسټایل کړئ کله بیا به اوپن کړئ. راځئ چې دا اوپن کړو، دې ته به لږ ویټ وکړئ. نو دې کې به بیا تاسو طریقه دي کریټ تمبنیل، ریډي میډ تمبنیل، مای سیو امیج. نو تاسو که ریډي میډ تیار راغواړئ او که کریټ کوئ یې که نه، نو زه یې درته د دواړو طریقه ښیم. کریټ باندې چې کلیک وکړئ تاسو به راشي، تاسو ته به دا لیکلي 82 تمبنیل، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې به بیا تاسو داسې قسم انټرفیس پې درکړئ. په دې کې به تاسو ځان له بیک ګراؤنډ ډالئ، بیک ګراؤنډ کلر وکړئ تاسو ځان له خوښوئ. نو فار ایګزامپل زه به دا یو والم، نو دا به بیا تاسو دې کې د سواد نښه باندې ټیک وکړئ. نو دا به تاسو ته داسې قسم انټرفیس راشي. بیا به تاسو ته دی لیکلي امیج، نو په دې امیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په امیج باندې کلیک وکړئ نو را به شي دا دی. فار ایګزامپل موږ بس دا تصویر والو که نه، یعنې دا نښې پکې تاسو له درکړې، په دې باندې د دې سایز غټېږي وړوکی کېږي. نو دا به تاسو تصویر په دې ځای ایډجسټ کړئ. دا په دې ځای باندې ولګېد، بیا به راشي سیمپل دا ایډ تاسو به خپل رایټینګ وکړئ، په اردو کې کوئ په پښتو کې کوئ. نو زه به مثال په پښتو کې وکړم که نه. په دې باندې ما اوس اینې دا لیکل وکړل زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. فار ایګزامپل دا خاصې ما یو لیکل وکړل، نو دا زما یوټیوب چینل نوم دی، کبیر پښتو ټیچ پیج هم دی، چینل هم دی. نو تاسو بس په دې باندې کلیک وکړئ، ایډجسټ پین ریکاو دی، دا کې دا فونټ یې درته لیکلی، تاسو په دې کلیک وکړئ. نو په دې کې به تاسو د دې هغه سایز غټولی وړوکی کولی شئ، صحیح ده. د رایټینګ سایز هم غټولی وړوکی کولی شئ. بیا تاسو ته لیکلي دي کلر اینډ سپیس، نو په دې کې تاسو هر قسم کلر اخیستی شئ. بیا بیرته بیا دې خواته راشي شاډو، بیرته لیکلي شاډو چې کله تاسو اوپن کړئ نو په دې باندې هم تاسو کلر خوښ کړئ او بیا تاسو کلر سیوا کېږي او کمیږي که نه، فټه غوندې پرې راځي. بیا تاسو ته آوټ لاین لیکلی دی، په دې کې به تاسو کلر ایډجسټ کړئ او سایز بیا والی د دې ځای نه دا نښه پکې ده خیال هم دلته یعنې. نو په دې باندې چې څومره پورې کلر تاسو لګولی شئ نو لګولی پې. نو ډېره ښکلې ایزي طریقې ده او دغه رنګه بیا د دې هم ده. نو چې دا تاسو دا کلر ولوالی دغه شان د دې اردو پښتو لیکلو کوم فونټ چې دي دا هم تاسو غټولی وړوکی کولی شئ، یعنې خیال هم دی. او دغه طریقې ده، ډېرې ایزي ښکلې طریقې ده. نو سیمپل چې دا تاسو ولیکئ بیا تاسو یې وایئ چې دا یعنې د دې هر ځای کې دا تاسو ایډجسټ کولی شئ، هېڅ مسله نشته دی. دا ولکه فار ایګزامپل زه تاسې هغه طریقه ښیم که نه، بیا خو به تاسو خپله خواري خامخا دونه کوئ. نو تاسو که زړه غواړي چې اوس موږ آیا دې سره یو شیز بل ایډجسټ کول غواړو که نه، نو بالکل جی هغه هم ورسره تاسو ایډجسټ کولی شئ. یو نه بلکې هر څومره شیونه چې به تاسو ایډجسټ کوئ نو هغه ورته تاسو ایډجسټ کولی شئ. نو سیمپل به په امیج باندې کلیک وکړئ، ګیلرۍ ته به لاړ شئ، ګیلرۍ کې به خپل فون ته لاړ شئ. نو تاسو سره چې به کوم تصویر فار ایګزامپل زه ورپسې د آیفون موبایل ټچ کړم که نه، اټیچ کړم، نو جی بالکل زه ورسره دا هم اټیچ کولی شم. دا دی یعنې دا په دې ځایونو باندې تاسو اړولی راړولی شئ، خیال هم شته دی. نو یعنې مثال دا هم ورسره ما دغه کړی، یعنې دا سره د بیک ګراؤنډ راغلی، دې ته ما مخکې نه بیک ګراؤنډ نه دی کراپ کړی که نه. دې ته چې بیک ګراؤنډ کراپ شي نو هغه بیا داسې راځي ورېږه، هغه پکې هم ما سره شته دی بیک ګراؤنډ کراپ کېدو پکچر که نه.
نو هغې باندې هم بیا ډېر مزیدار راځي. یعنې فار ایګزامپل د فیسبوک لیکل دي که نه این دا ما الریډي نه کراپ کړي دي، بیکګراؤنډ مې ترې کراپ کړی دی. نو دې به تاسو هر قسمه شیز لګولی شئ، په هر یو د هغه پې تاسو کولی شئ که نه. د دې ځای تاسو کلر چینج کولی شئ، ډایرکټ بلیک ته اړوئ، کوم قسم ته اړوئ. نو ماشاءالله دا ډېر ښکلې ایزي طریقه چې کله تاسو خپل تمبنیل پکچر تیار کړئ نو تاسو ته دا بره نښه لرګړي په دې باندې به کلیک وکړئ سمپل. نو دا اوس تاسو دا تصویر اپلوډ شي، سوري دغه به شي ګیلرۍ ته به لاړ شي. نو تاسو چې لاړ شئ د ګیلرۍ کې چیک کړئ نو ستاسو تصویر به ګیلرۍ ته راغلی راځي چې پیرله درته زه چیک هم کړم. نو یعنې ګیلرۍ ته سمپل زما دا تصویر راغلی. د دې ځای نه بیا تاسو دا ایډجسټ کولی شئ په یوټیوب تمبنیل باندې، په فیسبوک تمبنیل باندې، د انسټاګرام په تمبنیل باندې. نو دا بیا د دې ځای نه کېږي. که ویډیو مو خوښه شوه خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ملاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د الله په امان.